پاکستان په ځلونو له افغانستان سره خپل منافقت ښودلی چې نن ورځ یو ځل بیا دا کار وکړ. هغه چې څه کار یې کړی دا ټول په ویډیو کې در سره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان 10,000 افغانان په یو وخت په تورخم راخوشي کړل. د پاکستان له لوري نن په تورخم باندې زرګونه افغانان پرته د ویزې او روغتیایي معایناتو را پرېښودل شوي دي. د معلوماتو تر مخه د تورخم کمیساري مسؤلین وایي چې نن سهار په زرګونو افغانان تورخم کې د ویزې او روغتیایي معایناتو وروسته له هغې راواوښتل چې پاکستاني غاړې ته یې په دروازې هجوم یوړ او هغوی دروازه خلاصه کړه. په دې اړه د تورخم ښاروال انجینر راحت ګل زیارمل په خپل پوسټ کې ویلي دي چې موږ پرون دا پیشبیني درلوده چې پاکستاني اړخ به نن ورځ په زرګونو مسافرین په یو ځل را پرېږدي او قصداً به زموږ دا پروسه ننګوي. ښاغلی زیارمل وایي چې نن له پورې غاړې څخه له 8 څخه تر 10,000 پورې مسافرینو یو وار هجوم راوړو. نه ورته پاکستانیانو په پاسپورت خروجي وهله او نه زموږ د پاسپورت څانګې ورته د خولي ټاپه وهلی شوه. تېره ورځ په تورخم ښارګوټي کې هغه کم چې د مسافرینو د کرنټین لپاره جوړ شوی و پکې میشت 1000 کسان کورونو ته رخصت کړل شو. له دې مخکې ویل شوي و چې کوم کسان په دغه دروازه راواوړي نو هغوی به له 14 نه تر 20 ورځو پورې کرنټین کیږي. د تورخم ښاروال همداراز په دې اړه وایي چې موږ دا اندېښنه د ننګرهار والي سره شریکه کړه او هغه بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت مشر سره مشورې شریکې کړې او په همدې خاطر موږ په کرنټین پروسه کې یو څه نرمښت راوست. د تورخم ښاروال همداراز په خپل پوسټ کې لیکلي زموږ داخلي مافیا او ځینې حکومتي زورواکي د ورانکارۍ ګاونډي سره په یوه کرښه اوږه په اوږه د دې مظلوم وطن د نړیوالو لپاره کار کوي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.